کال 2007 کې زموږ نه د پښتو ژبې او ادب ډېر لوړ شخصیت پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر جدا شوی و. نن د هغوی د تلین ورځ ده. 20مه صدۍ هسې هم د پښتو ژبې او ادب د ودې دپاره ډېره مهمه ده. دې کې ډېر لوی کار شوی دی، خو د دې چې کله دا نیمې ته ورسېدله نو قدرت په پښتنو کې یو داسې شخصیت وزېږوه دا کال 1956 و چې د هغه نوم صاحب شاه صابر و. د صاحب شاه صابر د پلار نوم باز باچا و او هغه په اسخاکوټ کې پیدا شوی و. خپلې وړومبنۍ زده کړې چې دی نو هغه یې په خپل کلي کې کړې وې. بیا یې دغه لسم هم د خپل مطلب چې کوم خواته سکولونه و د هغې نه کړی او بیا د 12م دپاره هغه تاڼه کالج ته لاړو، ګورنمنټ ډګري کالج تاڼې ته رالو. دلته د سبق سره سره هغه خپلې سیاسي هلې ځلې هم جاري ساتلې او د هغه د کوم چې د ماشومتوب ملګري دي نو هغه د صاحب شاه صابر په اړه باندې ځینې خاطرې هغوی خوندي کړي دي. نو هغوی وایي چې یاره صاحب شاه صابر چې دی نو ډېره مطلب مونږ کې د ټولو کې داسې جګړه مار او ورانکاری هلک هم و، خو بیا چې کله هغه لږ لوی شوی دی نو بیا یې ځینې ملګري وایي چې صاحب شاه صابر به چېرته هم پروګرام نه تلو یا سله به هم تلو نو د هغه سره به کتاب، رساله یا اخبار دا څیزونه وو. نو هغوی وایي چې مونږ به ورته د صاحب شاه په ځای باندې کتاب شاه وي. بهرحال 12مې و د هغه ځای نه وکړو، بیا د 14م دپاره هغه مردان کالج ته لاړو او هلته یې بیا دغه دوران کې څه وجوهاتو په بنا باندې هغه ګرفتار کړی شو او د جیل نه هغه د 14م امتحان پاس کړو. 14م کولو نه پس صاحب شاه صابر پېښور ته لاړو او هلته یې پښتو کې ماسټر وکړو، ایم فل یې وکړو، پی ایچ ډي وکړه او دغې سره سره هغه په پرایویټ توګه باندې په اردو او سیاسیاتو کې هم ماسټري وکړه او بیا د استاذۍ د شعبې سره منسلک شو. صاحب شاه صابر ډېره اسانه، فهمه او روانه شاعري کړې ده. د تکل، خوبونه او قامتونه قیامتونه په نوم باندې د هغه شعري مجموعې چاپ دي. افسانوي مجموعې د واورې او ګلونه په نوم چاپ ده. د پښتو ادب په وده کې د تنقید کردار په نوم باندې د هغه پی ایچ ډي مقاله چاپ ده. دې نه علاوه نورې هم بلا کار او زیار دی. بهرحال د هغه چې کوم شعرونه دي نو هغه ډېر په اسانه ژبه کې ولس ته ګویا شوی دی. لکه یو شعر کې وایي چې د شیرینۍ غوښتنې وپېژنه، د شیرینۍ غوښتنې وپېژنه، فرهاده هسې غرونه مه ماتوه. یا ځینې نور شعرونه چې ډېر مشهور دي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلق سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او د زرکو د کنترو ښکار د نورو مشغله شوه، د زرکو د کنترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باز په توت خورکو پسې ګرځي. او د هغه غرسنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده، د هغه غرسنۍ غړۍ مې هغسې په زړه ده، له هغسې مې فکر په کونجکو پسې ګرځي. او زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم، زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. او دغه آخره مقطع داسې عرض ده چې د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري، د ښکلو په سینو کې بې غرضه زړونه ګوري، صابر بلا وهلی دی په ورکو پسې ګرځي. نو دا د صاحب شاه صابر شاعري وه. یا ځینې نور شعرونه چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم، تا یادومه چې په لاره راځم، د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې، په دې کوڅه د چا دپاره راځم. دې نه علاوه هغه په پښتون وطن کې د مینې، امن او د دوی د ښه کېدو ارمانجن و. نو دغه ذکر یې بار بار په خپله شاعرۍ کې، په خپلو نظمونو کې، په خپلو غزلونو کې کړی دی. او یو چې ځینې شعرونه یې دا هم د جنګ په اړه باندې دي، د جنګ د غندنې په اړه باندې دي. لمبو د غرغرو د شوره نه دي خبر، دا څوک چې جنګ غواړي د جنګ د زوره نه دي خبر. زما بچي لا د ګودرو ورورکي یادوي، زما بچي لا د ګودرو ورورکي یادوي، دوی په ګودر د لګېدلې اوره نه دي خبر. او مقطع عرض ده چې دا خلق دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه، دوی ته ګناه نشته صابر وروره نه دي خبر. نو دغه د صاحب شاه صابر صاحب په اړه باندې څو بنیادي خبرې وې. ما غوښتل چې ډېرې خبرې د هغوی په شخصیت او د هغوی په کار او زیار باندې وکړم. بهرحال دغه مې خپل حق ګڼلو چې نوی کل د هغو د کار او زیار نه څه نه څه خبر کړو، یا څه نه څه خیال او فکر هغوی ته راشي او هغوی بیا دغه خپله تل
او دغه خپل لیکوال هغه ونازوي، دغه په اړه باندې زده کړه وکړي او دغه د فکر نه رڼا واخلي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که د کور د درد د دوړو نه راپټ شو، خو په ښار کې د غم لړې وي، لوګي وي د زخمونو جامې واغوندې چې ورشو، لیونو په میخانه کې به سپرلې وي. د زخمونو جامې واغوندې چې ورشو، لیونو په میخانه کې به سپرلې وي. ستا د غم د غنو وریځې په سر ګرځي، ستا صابر به د رقیب د زړه ازغې وي.